دوستانو دغه ډیره د افسوس خبره ده د دغه بابا بچی د خپلې غریبي له وجې نه د غربت له وجې نه خودکشي کړې ده. د بابا وایي چې ما خپل بچي ته وویل چې ما ته په کور کې ځان مه وژنه، ما سره د کفن پیسې نشته. یقینا ډیره افسوسناکه واقع ده. راسئ دا وګورو. پیسو لاسه لاړه چې پیسو لاسه زمانه لاړه په رښتیا، او د غریبۍ لاسه زمانه لاړه. ما ته وی پلاره ګورې دا ځان درته مړ کوم پیش ما وځي ما ته په کور کې ځان مه مړ کوم، مې چېرته بار ته وځه ځان مړ کوه، ما ورته چې ما سره ګورې ستا د کفن پیسې هم نشته، پیش ته ما ته ځان مړ کې. پس بار ته راغلی دی، یو د 20 منټه ناستو په زور مې د کور نه راشه. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما دا وخت موجود یم په ضلع چارسده کې په تحصیلي تنګي په شاداب کالونۍ کې. پرون نه ابله ورځ د 2 کالو یو تنکي ماشوم ګولې وخړې خودکشي وکړه. څه وجه وه چې دغه ځوان په خپل ژوند باندې دومره تنګ شو چې هغه خودکشي وکړه. ما سره د هغه والد صاحب موجود دی، دې سایډ ته چې ناست دی دا د هغه هلک تره دی. د دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ څه نوم هم دی؟ د ما جي سرفراز نوم دی. سرفراز کاکا دا راته ووایه چې ماشوم دی خودکشي وکړه، وجه څه وه؟ یاره چې بس د غریبۍ او د غربت ته لاسه پوه شو، بس قرضدار یم و، بس د هغې د وجې ما ته یوې پیسې، زه په خپل هم بیمار وم او د هغې د وجې چې کوم دی نو بس د قرضدارو له پیسې میسې ورکوم، فروټو کار به یې کوو پوه شو، په هغې کې قرضداري شوې ولګوم پوه شو. ما ودې زه په خپل بیمار سړی ما سره څه نشته پوه شوې، نو بس دغه کار یې وکړو چې بس ځان یې دغه کې پېښ وي. صحیح ده. ښه دا راته ووایه چې د قرض څه پته لګېده چې څونه قرض وه به د باندې؟ یاره چې دومره قرضدار یې نه خو بس بیا مالک و، بس نه پوهېده پوه شوې. صحیح ده. ما ته خو لک 1.5 لک 2 لکو روپو پورې داسې قرضدار و. ښه ټیک. مطلب دا چې د ده دغه ژوند د 1,80,000 روپو د وجې نه لاړې او خاورې پرې واوړېدې. پیسو لاسه لاړې چې پیسو لاسه زمانه لاړه په رښتیا، او د غریبۍ لاسه زمانه لاړه پوه شو که نه. ښه دا په ده باندې چې د چا قرضونه وو نو دوی کې دومره څه انسانیت نه و چې دوی دغه تنکی ماشوم دې ته ساس که چې هغه خودکشي وکړي. یاره چې بس د هغوی له خو خدای شته، مونږ ورغلي هم نه، ما ته یې ویې پلانکي لې را سره ورشه، خو بس زه په خپله بیمار پروت وم، رکټ نه پاسېدی نه شم وړی میچا ولم چې کوم دی نو بس دا واړه ماړه مې باتروم ته داسې دغه کوي پوه شوې، ګرځېدی نه شم جي، ما یې زه خو چېرته تللی راتلی نه شم پوه شوې. ما ورته زه چېرته چې کار مار نه شي کولی قرضدار لاسه مې چېرته د کلي نه بهر ته وځه، مې بهر چېرته مزدوري وکړه راشه دوی له خپل قرض مرزونه خلاص کړه، ما به چې پوه شوې که نه. خو بس صحیح. تا سره به یې هغه امداد کوو، کور ته به یې 100 روپۍ راوړي؟ کور ته به یې 100 روپۍ راوړې، مور له به یې ورکولې، ما سره به یې کار هم کو، د ورکوټوالي نه جي بس په دې ګاډۍ ماډۍ کې بس را سره رالوی شو، ځان سره مې وغوړو پوه شوې. چېرته خوشحالي موشحالي نه لیده په خپل ژوند کې. صحیح ده. غریب سړي په تقدیر کې خوشحالي نه ستا خبره ټیک ده، اتفاق در سره کومه. ښه دا راته ووایه چې ده کله خودکشي کوله تنګ شوی به و، خامخا به د داسې اثرات به محسوسېدل، تا سره یې څه خبرې کړې وې؟ او یاره جي وي دغه شانتې وي، زه قرضدار یم و د پلانکي له پیسې و د ډنګلي له پیسې، ما ورته ما سره څه نشته هلکه، ما یې نرشه بار ته وځه، ما یې خیر چې کلي کې کار مار نه شي کولی، ما ویې چېرته پنډۍ ته لاړ شه، بل خوا لاړ شه، مزدوري وکړه، راشه دوی له خپل قرض مرض ورکړه، ما زه نه شم ورکولی. د خودکشۍ نه څونه وخت مخکې تا سره دا خبرې کړې وې؟ دا جي د دې نه ما سره چې کوم دی نو بس 100 غنټې مخکې ما سره خبرې کړې وې پوه شوې. نو تا د بیا اثرات محسوسه نه کړل چې دا لږ ډېر زیات ذهني تکلیف کې دی؟ نو بس ما ته به پوه نه شوې. ما ته یې وی جي وي دغه وکړه، ما ویې یاره زه ستا دغه نه شم برابرولی پوه شوې که نه. ما زه په خپله بیمار سړی یم پوه شوې. ښه. یعنې یو طرف ته قرضدارو تنګ کړی او بل طرف ته ورته تا د خپلې غریبۍ له وجې نه سختې خبرې وکړې؟ داسې سختې خبرې مې ورته وکړه چې بس تنګولم به او په خپل هم بیمار وم، به ده به دغه راته کولې پوه شوې. ما ورته یاره بس زه بس یاره ما کره بس مه راځه پوه شوې که نه. ما ته یې وی پلاره ګورې دا ځان درته مړ کومه پوه شو، ما ورته ما ته په کور کې ځان مه مړ کوه، مې چېرته بار ته وځه ځان مړ کوه، ما ورته چې ما سره ګورې ستا د کفن پیسې هم نشته پوه شوې، ته ما ته ځان مړ کې.
پس بار ته راغلی دی او د 20 منټه ناستو په زور مې د کور نه راشړه او نه راووتې د پیش وې ما یې چاپلار وباسي چې بس زه کمرې ته ننوتېدم بس بیا یو 10 منټه پس راوتلې بس زما د ورور کره تللی بازار نه دغه راغشتي دي او بس ګولۍ راغشتي دي بس هغه خوړلې وې خودکشي څه وخت کړې ده دا جی بس داسې غرمه ټیم و پیش او ته کور یې کړې وه نه زه په کور کې وم دلته خودکشي چېرته کړې دلته تر کور ته راغلی و هلته کې بس بره دارو مارو یې ځان نه راغه بوتل راغشتی و بس بیا چې کوم دی نو تر کور ته بره ورغلی و هلته کې بس لامبلي هم دي په باتروم کې او بس ګولۍ هم اچولي دي اوبه موبه یې پکې ځان ته دغه کړي دي او بس بیا راکوشو بس لاندې ټولټۍ مولټۍ لګېدلې وې بیا زه سره نه ومه خبر پېښ بیا راته هغوی وې چې دغه شان د چل دی هسپتال ته هم نه دی وړی که نه په موقع مړ دی هسپتال ته جي دوی بیا یوړو هسپتال ته بیا د دې ځای نه چې کوم دی نو دلته کې هم ولار څه وکړل بیا د دې ځای نه جي کمپلیکس هسپتال ته تر زامن و ترونو یوړو پېښ وې او بس خپل یې وسرار څه کړي دي خو بس د هغه برابر وجي بس پوره وجي صحیح ده ټیک ده ستا کور هم خپل نه دی تا سره د بچي د کفن پیسې هم نه وي او مشرې زوی دی حقیقت دی چې ستا زړه ته زړه نه به د الله خبرې چې سره باندې تېرېږي خپل هم ماته ده قدرمنو د سوال نه کوي خو د ده حالت ده په ده باندې خدای طرفه امتحان دی ټیک ټاک ژوند یې روان و خپای ماته شو اکسیډنټ یې وکړو د دې د وجې نه دی کار نشي کولی دا تاسو نه سوال نه کوي او نه ده ماته ووایي چې ما لپاره دا خبره وکړه بار بار یې منې کولم چې دا خبره ماته مه کوه زه د عزت سړی یم نهره تېرومه خو دا اعلان ماله مه کوه خو زما خپل هغه ضمیر ډېر زیات غمجن شومه نو که د چا څه قسمه وس کېږي د دې سړي سره خبره زه بیا کوم چې د بچي د کفن پیسې هم ورسره نه وي کله ورکره روټۍ وي او کله ورکره نه وي او قدرمنو که د چا هم څه وس کېږي د دوی دغه نمبر دی ایزي پیسه نمبر یې دی او خپل د چا چې څومره وس کېږي د سره خپل امداد وکوي د مور سره یې څه خودکشۍ نه مخکې څه خبرې شوې وي نو بس مور ته وی دلته کې وي یاره دکاندار دي کسان دي وي هغوی مې تنګي را تنګي وي ما د بینک نه پیسې راوباسه دغه بینک والا دغه 150 روپۍ ورکوي وي دغه پیسې ما له راوباسه ما وله مور ته وی یاره دا پیسې خو د سود دي ما دا وله ته را دغه کې نو ما پېښ وي دا سړی دې باندې ګناهګارېږي صحیح او بس هغه مور ډېره مجبوره کړه مور ورسره لاړه وي زه وله راوباسم نه خو بیا هم خیر دی د اړه دپاره به لاړ شم بیا هغه میډم ته ووې هغه میډم ته یې وې چې یاره زما دا زوی دی بیا د پیسو د ورکولو که نه لکه نه دی بیا هغوی هغې خپل کس ته ووې بیا هغې کس ورته ووې چې یاره بس خیر دی سبا د ځان سره څوک ذمهوار راوله نه زه به تا د پیسې درکړم هغې سره هغه ټیم سره بس د هغه غړله لږه تسلي رالاله او بس بیا کور ته راغی بس بیا مخه خپلې اترې خبرې اترې او دغه به یې کول پېښ وې صحیح ده مور یې اوس د دې خودکشۍ نه بعد خو به زړه خوري چې پکار ده چې هغه پیسې مې ولره ایستلی وی که نه مور هم جړه خوري چې پیسې مې ولره وباسلې بس مور یې دغه مو بس لیونۍ پرته ده بس د نشي کولې خوري او بس جاړي و پېښ وې هغې باندې خپل وخت تېروي ټول عمر به دغه غم یې خوري چې پکار ده چې دغه 150 روپۍ مې ولره ایستلی وی بینک پورې ورسره لاړمه بیا مې ولره ونه وي ایستلی نو دغه زما خیال چې دا داسې غم دی چې ټول عمر به د هغې اوږې له دې غم نه سپکې نه شي نه جي نه ټول عمر دپاره دا زمونږ غم دی چې کاکا ته راته ووایئ چې تاسو څو وروڼه یئ مونږ جي 4 وروڼه یئ نو ستاسو څه وس کېږي یاره بس ټول دغه د لاسه خو مزدوري ده خو وې نو چې تاسو اوس یو 40,000 روپۍ هم راټولې کړې وی نو د ماشوم به خودکشي نه کولې یاره جي بس مونږ ته داسې اپر نو کړی په دغه شپه باندې زه ورغلم مونږ ورته ووې چې مونږ به دې سړي ته ورشو او خیر دی یو سړي پیسې دي پې نه چې دا د پروټو مروټو والا خو پې ډېرو کسان تاسو ته څو کسان یاد کړي دي یاره مونږ ته کسان داسې نه یاد کړی خو د 2-3 کسانو را باندې په دې منډه کې پیسې د دې نه وړاندې جي د بارانونو کې دی په بل کور کې اوسېدله او دا سیلاب میلاب د اوبو پې ورغلې د کور یې ټول سامان هم تباه و برباد شو
انده وویل چې هلکه تا باندې چا پیسې چې مونږ ورشو مونږ ورته سوال جاري مینو ته وکړو نو هغه وویل چې دا تاسو مله مه ورځئ زما ورسره بیا اعتبار خرابي او ما له پیسې راکړې چې زه وروړم صحیح ده بس د الله د رضا لپاره د سره امداد وکړي چې دی وفات شوی دی چې د ده دا غاړه کولو شي پیش وي قرضدار دی په خاورو کې پروت دی چې دا غاړه کولو شي